بل غواړم چې واپس به ځای کنه. داسې معلومیږي چې د کلي به شم. تا لیټر کمپوز کړ؟ یاد ساته اخره کې به دې همدا زامن د کور وباسي او لور به دې په کار راځي. هر څه چې کېږي ښځې خو زامنو له دشمني نشم کتی. دا به څنګه کېږي چې پردی زوی راشي او زما زامنو سره په شریکه پوله ودرېږي؟ دا ته څه په هره خبره کې د واده مثال ورکړي؟ پاسه بیگم صاحب ګپ مې لګولو که نه. ورشه جارو راواخله د انګړ جارو کا. ما خو درته ویلي وو که نه چې مونږ له ګران بابا موټي کې ساتل پکار دي چې هغه زمونږ په طرف وي نو بېبې دې وخي چغې چې اوبه څکي که نه نو غاړه کې ښکاري او چې خبرې کوي لکه چې ګلونه دوړېږي. ما یا الله دې زما نصیب کې ما ستا دپاره یو عمل شروع کړ دی په هغې کې د تور چیلي تازه وینه پکار ده. دولت خو په الله اسې راولي چې راتلم نو پلار به 500 روپۍ راکړي په دې به زرغون بچي نه مې جامې واخلي. ورور مې چا سره خبره کړې ده د ګران بابا ټول جیداد به پټ په پټه تا پسې لیکي. نه یاره څه مستقل واده خو نه وي امي، دا خو یو رسم او بیا انسانان هم خو بزوګانو ارتقایي شکل دی. دا خو ستا د شکل نه پته لګي. کلي ته میرزا صاحب راغلی راځه چې وشو ستا دا خبره ورسره وکړم. دا پکې لا بله بلکې ډېره ښه پکې لا بله وایي موږ ته د سړیتوب خبره وکړه. ځه چې در ورځو. ښه وی شومه دی لکه د پلار په جیداد باندې ناجیزه خېټه چول غواړي. میرزا صاحب نن سبا جیده لا کوم ځای ده چې دا پکې ناجیزه دي که څنګه باجاره؟ او دې کې ناجیزه څه دي؟ دا خو ستا د خپل پلار مال دی. خو د هغه مرضي نه ده شامله یعنی بوګس. بالکل کار سخت دی زور به غواړي خرچه به پې راځي. د دغې نه بې فکره اوسه. که پته ولګېده نو زم پکې خرابېږم. پته به د ګران بابا په ژوند باندې نه لګي. دا کاغذ به د ګران بابا د مرګ نه پس کاره کوم که څنګه؟ اوس خو د دړه نه خطره ووته که نه. خو د ګران بابا شناختي کارت پکار دی. هغه زما کار دی بس ته ځینې بېغم اوسه. بس ټیک شوه تاسو کارت راوړئ زه به کاغذونه جوړ کړم. ډېره مهرباني جي بس موږ به لاړ شو. زه چې ځو باجان. دا واري جي دا واري زه په مخه مخه. هسې یوه خبره وکړمه باجانه د دې ته پټواري ځکه وایي چې پټواري مطلب جیب کې که نه هسې زموږ دا کار به وشي ما ته لاس او دا لاس. فکر مه کوه اوبه شي. زه چې څه وی اوبه شي نو ګورو به که نه زه چې ځو الله مو دې مل شي. زه خو بیا ډېره په اوږده راتاو شوم او سمه ستړې شوې وم اوې مور هم راته غوسه وه. فاروق راله ټول کار خراب حسینې په داسې وخت کې راغو چې د فاروق ستاسو ډرایور دی؟ او نوره منډه تړه مراله کوي اټۍ بټۍ مراله کوي خلک دی. زه چې جامې یو ځل واغوندم نو بیا هغه له ورکم. ستا جامې په هغه پوره ویسه؟ نه زما او دغه څه دونه فرق خو نشته که نه. او بس 4-5 فوټه فرق به وي. ښه وایه که نه بیا به کله میلاویږو. چېرته بد نه هم نه شو. هر څه چې وي ملاقات به کوو. هغه طوطي ډېر هوښیار سړی دی هغه سره فیصله وکړه. او ټیک ده. ناز بیګمه یا ناز بیګمه څه وی بیبي؟ راشه په دې خپوره لږ زور وکړه. لږ په مزه غوښې دې رانه یوړې. داسې سم دی. څه خندا راپورې کې دومره پروم نه. نو کار خو راباندې مه لګوه که نه ګوتې دې نیستم انګورونه دي انګورونه.
داسې به سم وي. خپې دې رانه سورې کې د کوم وخت زور رانه وباسي. بیبي په یوه کې مې هم نه پرېږدي. جبه راسره مه کوه، اوس پوس زور رانه وکړه. احمدشه چې نارینه وویني نو راشه زور رانه شروع کړي. دا بیا دې څه شور اچولی دی؟ په مری مې داسې سخت درد دی. اچېدلی په زور. یا بچې په مری خو به رسم زور وکړم. ستا څه خیال دی چې زه به مړه شم او ته به بل وادو کې ړوند به شې؟ نیا بیبي ګران بابا چې کله جینکې وګوري که نه نو ټپې شروع کړي. ستا په رنګ به درې نور هم ډډه کم که خیریا. ودې لیدل په مزه زور څه شوي چې عقل هم درنه لاړو، په سپینه ګیره د نشان خطا شو. نازنګم بچې زوړ یم. نه ګران بابا ورکه شه ستا پکې څه کار دی؟ ته خو لا زلمې یې، هغه هم د 14 کالو. زه چې په خپله دې وبدله نو ګوره یار قرض مې پکار دی، ډېرې ضروري مې پکار دی. زما هغه یار نه دی خادم، د هغې یو جنۍ خوښه شوې ده، څه تحفې موفې پیالم. ها نه راکې مه راکوه مړه، زه به خپل ځان خرڅ کړم خو پیسې به پیدا کړم. چې ستا غونته کې دوست د چا وي که نه نو بلکل به نه خرابېږي. وایه څومره پیسې دې پکار دي چې درکړم؟ نو تا هر څه واورېدل. چې وارخطا نه کې مړه واخله دا پیسې. دا پیسې هم زه په تا لګوم، دا دې په ما کره شوې، دا ورته واپس کوم. ښه ته پرېږده دا خبرې بله بله ورځ را سره مینه شوې وه. نه مړه داسې وایي. ته کښېنه ته کښېنه چې تفصیل سره راته ووایه. ها څنګه چل شو؟ په ښار کې به خپل کاروبار لږ څه وخت ورکړې او که نه دلته مونږ کره پروت دی. ستا په وړاندې د کاروبار هیڅ حیثیت نشته. څه راته نیغ نیغ ګوري؟ چېرته جینۍ یې په سترګو نه یې لیدلې څه؟ جینۍ مې لیدلې ده خو ښاپېره یې په لومبي ځل وینم. اوهو خیر دې وینو، چېرته سودایي نه شي؟ که ستا مینه کې سودایي شم نو دا به د خسارې سودا نه وي. سم د جوابونو سمندر دی د سره. هسې هغه مور دې نن نه ښکاري. د ګاونډیانو په چیلې دړ راغلی دی، د هغې تپوس لتلې ده. خدای دې په چرګانو ټوغکې مرض نه راولي، ګنې ټوله ورځ به وزرونه کوي. څه دې ووایي؟ اسم نه یا لکه توتي زما هغه تعویض و. بس لږ کار پکې پاتې دی. اصل کې کوم عامل چې هغه تعویض لیکي که نه د هغه خپې لکې تودې سړې شوي دي، ځکه لیټ شو. تودې سړې شوي دي ولې په خپو تعویض لیکي څه؟ اصل کې د تعویض لیکلو طریقه دا ده چې د نیمې شپې لنګ ووهي، سیند کې ودرېږي او چې څومره اسمان ورته ښکاري هغه ستوري وشماري. د هغې نه پس د تعویض 4 حصه په سیند کې ولیکي. دا ټول د 4 شپو عمل دی. نو داسې وایه که نه؟ زما خو یارې خفه کېږم در باندې. دې له خو بیا رقم هم ډېر پکاري. ظاهره خبره ده چې څومره ګوړه اچوې نو دومره به شربت خوږي. د رقم چې هېڅ غمونه کې. خو دې سره سره ته خپل کار هم جاري ساته. کم کار؟ د کور په خلکو دباو راوستل چې ستا واده ته غاړه کېږي. داسې کار به وکړي. فاروق خالق دی. خیر دې وینو اوس څنګه خالق شو؟ خو به شو نو. زما په خیال فاروق به یا ښه وي یا نه، خو دا ښه والی ستا په نظر کې راغلی دی. بابا په خیر راغی. بابا په خیر راغی. لوی شه بچې لوی شه.
چې زما بوډۍ څه شوه یا بوډۍ کوم ځای یه دایما ماشومه ککیه روغ ته چې څوک لیونی وایي نو خاموش شي او چې لیوني ته لیونی وایي نو هغه په جنګ شي بوډۍ ګران بابا مور خو زما ځوانه ده او کنه ګران بابا بیبي خو زما او د ماګل خور ښکاري زما انګور بعضې وخت داسې خبرو کې زړه مې غواړي چې په دا خوله یې ښکل کړم په خوله به بیا ووایې نه زما مطلب دی ښکل کې اوس مې دا خبره ته کوله چې یو رشته را روانه ده د څه رشته ماګل غواړي ډېر ښه کورنی ده هلک ډاکټر دی تاسو ځان تیار کړئ مرزا صاحب هر څه تیار کړي دي خو صرف د ګران بابا د شناختی کارډ انتظار کوي راواخلی تې که نه دا پکې لا بله وایي راواخله ته که نه نو څنګه یې ترې راواخلم ما خو ګران بابا 24 ګنټې په جیب کې ګرځئ پس چل یې ترې راواخله که نه ګران بابا به راباندې شکي شي خو تا ته پته ده روږې نم رګ وباسي نه نو کارډ ورسره 24 ګنټې وي نه یاره کار د شپې د بالښت لاندې ږدي بس وشوه کله چې ګران بابا د شپې وده شي نو غلی غلی ورشه او کارډ ترې راپټ که دا خبره دې بالکل سولانې وکړه بغیر د دې نه بل علاج نه کېږي څوک یې هلکه میا مې بېغل دی څوک دي وای خدایا پته خو جوړ بیا په خوب کې د ګرځېدو بیماري راغله خوب کې د ګرځېدو بیماري دا لا څنګه بیماري ده غلامه زویه را بیدار شه دا په تا څه شوي دي نه ولې زه چېرته یم بیبي ولې دا کم ځای دی او دا تاسو ما پسې سر د کټونو ولې